رسول الله علیه السلام فرمایي څلور کارونه زما په امت کې د جاهلیت را روان دي نه پرېږدي. اول الطعن فی الانساب، د بل په نسب، قوم، وطن، ژبه، د بل په رنګ پسې خبرې کوي. دا پلان کې خیل دا هېڅ خلک نه دي، دا د څلور انوم نه دي. دا پلان کې خیل دا په وطن کې څه خلک نه دي. دا د جاهلیت کار دی، دا په موږ کې را روان. د کم جاهلیت؟ د مکې د دور د مشرکانو خوی په موږ کې راننوت. دویم الفخر بالانساب، په خپل نسب فخر. ما پیژنې زه د فلان کې خان زوی یم، زما قوم ته نه پیژنې، زه داسې اوچت یم، زه داسې اوچت یم. دریم د ستورو نه بارانونه معلومول، پلان کې ستوری راوخته، دا د په شکال دي، دا د جمع دي، دا د فلان کې بارانونه. څلورم مړو پسې ویر کول، نوحي. دا دوه قسمه خلک کوي، دواړه یو مخلوق دی تقریبا، یو ښځې دي دویم شیاګان دي. دا په مړو پسې ویر، ستنې، جړاګانې، ځانونه وهل، ویښته ویستل، مخ ډبول، سینې وهل، ځان په چړو باندې وهل، تورې جامې اغوستل، ډول سنګار نه کول او قبرونو ته بار بار تلل. دا د جاهلیت د زمانې خوی دی چې موږ او تاسو وکتل. سره د ګیري منځ کې، سره د مسلمانۍ په منځ کې دا څلور واړه جاهلیتونه موجود دي.